د دنیا ته الله مونږ لګلیو کامیابی دپاره مونږ هم غواړو چې کامیاب شو الله هم غواړي چې تاسو کامیاب شئ لیکن مونږ بعضې اوقات کې دا سوچ کوو چې زمونږ کامیابی دپاره رکاوټ اسلام دی زمونږ د کامیابی کې لوی رکاوټ دین دی ملا دی مذهب دی لیکن حقیقت دا دی چې اصل کې کامیابی الله چې موږ له کومه راکوي نو هغه کامیابی الله هم غواړي او د الله دا منشه ده چې زما هر بنده مکمل طور باندې کامیاب شي لیکن د دې کامیابی ګول او منزل د دې په تعین کې لږ موږ نه غلطي کیږي او دا غلطۍ په بنیاد باندې بیا د دې سټرکچر چې موږ یو د دې تعمیر کوو پاغي کې لږ موږ نه بیا سستی یا موږ پاغي کې د غلط فهمي شکار شو یا د ماحول نه متاثر شو او چې کوم ځکه موږ ونخلو نو دا غین خطلو اسباب نه ګورو بلکې موږ په بل طرف باندې مخ واړو چې یار دا خو د دین د وجې نه ده شو دا د مولا د وجې نه ده شو نو دای خبرې ته لغون راځي چې نن سوچو چې زما الله غواړي چې زه کامیاب شم او زوم جدوجہد کوم چې زوم کامیابی حاصل کړم نو بیا دا رکاوټ څه شي لہذا راځي چې په دې باندې ګورای کامیابی ملاويږي په شعور سره او شعور راځي په تعلیم سره نو اول شی خدای دې چې تعلیم حاصلول پکار دي اوس دا خبره کول چې دا دنیوي تعلیم دی دا دینی تعلیم دی دا سوچ مونږ له چاره کړ دې تعلیم نوم د تعلیم دی هغه دینی او هغه دنیوي هغه دواړه تعلیم دي دا جدا جدا دین فیکلټي نه دي دا خپل په ځای دي لیکن تعلیم دی لہذا مونږ د دنیا د تعلیم نه قطعا اسلام نه منع کوي قران نه منع کوي الله نه منع کوي الله رحیم خو مونږ ته ټولو کې اوله ابتدا د دې خبرې نه کوي چې اقرا وایا نو د اقرا سره مخ کې بیا قید نه دی ښه لہذا مونږ ته ترغیب را کړ دې د علم چې هغه زدکا هغه د قران علم دی هغه د احادیث علم دی هغه د انجینیرینګ علم دی هغه د ډاکټرای علم دی هغه د لا علم دی د دې ټولو تصویب قران کړ دې چې دا زدکا نو چې قران وایي چې ته زدکا نو ته باندې کېږي څنګه تاسو کومه کوي لہذا قران د دې تصویب کوي د تشابهشي وي او دغه خلقو ته د خېګړې په نگاه ګوري چې څوک تعلیم حاصلې ولی چې د تعلیم حاصل کړي کې به شعور راځي او چې شعور راغی نو دراتلو نو رستو دی خپل د کردار تعمیر کوي او د تعمیر باندې بده د دنیا کې ترقی کوي لہذا تاسو د مسلمانانو تاریخ وګورئ چې کله هغه کې تعلیم د تعلیم سره تعمیر د کردار او د تعلیم او تعمیر دا دواړه واغسته هغه په دنیا باندې مخ تللی زما بچو نن تاسو دې خبره ته وګورئ چې کله زمون اسلامی ټچ مون سره دومره چې خپل رب او په جنم په دې اعتبار سره چې زکم تعلیم حاصلوم دا به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقې حاصلوم بس صرف دومره خبره ده او بیا تعلیم کې زلګم نو زبد ځان د پاره خپل د مور پلار د پاره خپل د کور د پاره خپل د کلی د پاره او د ټول عالم د پاره زب یو بهترین انسان ګرځم اوس وګورئ دقه کار دی دا تعلیم حاصلول دي بیا دا غین رستو د کردار تعمیر دی او بیا طریقې ده لیکن که دا سوچ لغونه بدل ک او صرف دا وایي چې زه تعلیم د دې لپاره کوم زما فیوچر خشي مستقبل می خشي څنګه به کیږي وایي چې زه به تعلیم کوم تعلیم نه رسته به ما ته خزای کې روزګار ملاويږي پاغه به پیسې ګټم پاغه پیسو به سيزونه اخلم بیا به ز باعث ته عزت ګرځم نو دا لګونه غلط فهمي ده عزت نوم د کپڑے نه ده عزت نوم د گاڑی نه ده عزت نوم د کور نه ده عزت نوم د سيزونو نه ده عزت یو حالت ته هغه تعز من تشاء وتذل من تشاء هغه زما د رب په لاس کې دی او رب راته وایي چې عزت د لزر کوم لہذا تعلیمو کا خم مزیدار لیکن د نبی په طریقه باندې کردار د خپل بهترین کې داغه تعمیر وکا د نبی په طریقه باندې اوس راځه په دنیا کې کار کوا د نبی په طریقه باندې دنیا بدلوم راکم آخرت بدلوم راکم عزت بدلوم راکم مقام بدلوم راکم د خلق په ځل کې به محبت پیدا کم نو پدې کې ټکراو د زمنګ د مذهب زمنګ د دین زمنګ د مولا زما په طریقه کې څه ده
دی خو زما دپاره معاون دی